السلام علیکم ملګرو. پرون په سریلانکا لیګ کې د رحمان الله ګروباز او نسیم شاه ترمنځ شخړه رامنځته شوې ده چې یو ځل بیا په فیسبوک باندې په ټوله سوشل میډیا باندې د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال یو بل پسې کنځلې کوي. څومره چې د کرکټ مینوال د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال نو ټولو پښتنو ته په دې ویډیو کې یو مهم پیغام ورکوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې تاسو پته چې سریلانکا لیګ شروع شوی دی. پرون په سریلانکا لیګ کې د کولمبو سټرایکرز او جپنا کینګز لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه. پرون په سریلانکا لیګ کې د جپنا کینګز لوبډلې په کومه لوبډله کې چې رحمان الله ګروباز اغوستل شوی دی او د کولمبو سټرایکرز لوبډلې په کومه لوبډله کې چې بابر اعظم او نسیم شاه اغوستل شوی دي. نو د دې دوه لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه. په کله چې نسیم شاه او رحمان الله ګروباز یو بل ته مخامخ شو، نو رحمان الله ګروباز چې کوم دی په نسیم شاه باندې چکه وهله او رحمان الله ګروباز چې د دویم شاټ څنګه اوچت کو، نو رحمان الله ګروباز چې کوم دی کیچ اوټ شو. رحمان الله ګروباز چې څنګه کیچ اوټ شو، نو نسیم شاه چې کوم دی رحمان الله ګروباز ته ډیر زیات اکشن وکړي او څه خبري وته هم وکړي. رحمان الله ګروباز یو ډیر زبردست کار وکړ. نسیم شاه ته څه جواب ورنکو، غلې چې کوم دی د ګراوند نه ووتو. نو نسیم شاه چې کوم دی زمونږ د دل سره تعلق لري، خو یو قسمه د رحمان الله ګروباز سره بد اخلاقی وکړه. زم چې داسې نه وکړ ک نسیم شاه د اکشن په ځای باندې د رحمان الله ګروباز ته حوصله ورکړي په ملای وته لاست ټپولې وي. نو چې کوم د نسیم شاه د خکار په وجه باندې پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال ترمنځ نور نفرت نه خوري دي، بلکې د امن او د ورولۍ یو میسج به خور شوی وي. رحمان الله ګروباز نسیم شاه ته بیرته هم بدمعشي کولای شو، خو رحمان الله ګروباز د یو سپورټسمن کردار ادا کو چې د ټولو کرکټ مینوال زړونه یې وګټل. نسیم شاه یو فاست بولر د اکشن میکشن ولا فکر خو لکه په داسې طریقه باندې نو پکار او بیا چې کله پاکستان او د افغانستان میچ ونیزم چې بیا د کلاریانو مکمل گزاره پکار دی چې هغه لږه خبره وي او بیا چې کوم د کرکټ مینوال ته یو غټه قصه جوړوي. که تاسو ته پته وي په ورلد کپ کې چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم میچ شو چې په هغه کې د آصف علي او فرید ملک ترمنځ چې کوم دغه شانتي جګړه راغلی و، د آصف علي او د فرید ملک دغه لګي لانجې د وجه نه چې کوم د په سوشل میډیا باندې پاکستان او د افغانستان په یو بل پسې ډیر رات بعد کنځلي منځلي او په یو بل پسې ډیر غلط پوسټونه شروع کړو چې ډیر زیات نفرت ته خور شوی. او بیا څلور میاشتې مخکې په دوبۍ کې پاکستان او افغانستان ترمنځ سیریز وشو. نو په هغه کې پاکستان او د افغانستان لوبغاړو د یو بل سره ډیره خاور او یې اختیار کړ. زمان خان، احسان الله، شاداب خان، راشد خان، محمد نبی، دا ټول کې لالیان چې کوم دی یو بل سره په ډیر خطر طریقه باندې ملاو شوی او په ګراوند کې یو بل ته بدمعشي نه وکړي. نو دا په وجه باندې پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډیر وخت پورې د نفرتونو او یو بل پسې خبري مبري نه کولې. نو یو ځل بیا پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال یو بل ته کنځلي شروع کړي او د نفرت چې کوم دی اوس دوباره خوريږي. که نسیم شاه د رحمان الله ګروباز سره یو خره یې اختیار کړی و، نو پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال ترمنځ او بیا نفرت نه خورېږي. نو دا کرکټ هر څه پکې راځي، خو د کرکټ د میدان نه بهر چې کوم دی دا کلاریان بیا د یو بل سره روغ وي. ګوره پښتانه کله لړ دي او کله بار دي، دا یو بل نه هیڅوک هم نشي جدا کولی. د میچ په دوران کې تاسو ولول چې نسیم شاه چې کوم دی رحمان الله ګروباز ته بدمعشي وکړه، اکشن یې وته وکړي، او چې څنګه هم میچ ختم شو نو نسیم شاه ورغه او د رحمان الله ګروباز سره غاړې میلاو کړه، بالکل په صلح او جوړه وسره وکړه. نو دا لانجې مانجي چې کله میچ جاروي نو دا راځي، او د میچ نه بعد چې کوم دی ټول لوبغاړي بیا د یو بل سره یو وي. تصویر پر عکس کې تاسو لیدل شئ کله چې هم میچ ختم شو نو نسیم شاه ورشي د رحمان الله ګروباز سره غاړې میلاو کی او صلح وسره وکي. نو څومره چې پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال دغه د هله کوم چې نفرت مخوروي، دا چې کوم دی کرکټ په دوران کې د هر سره راځي، دا کې لالیان چې کوم دی بیا ګراوند نه بهر د یو بل سره یو وي. نو په نسیم شاه پسې هم بادرات مو وایي ځکه چې نسیم شاه خو غلطي وکړه، خو بیا چې کوم دی په خپل غلطۍ باندې خپاو چې د رحمان الله ګروباز سره بیا غاړې میلاو کړه او جوړه ورسره وکړه. او رحمان الله ګروباز خو د میچ په دوران کې ټول زړونه وګټل، د یو سپورټسمن کردار یې ادا کو. نو دا ویډیو پیغام د نورو ملګرو سره شیر کړئ ان شاء الله چې پر روان وخت کې به نسیم شاه داسې نه کوي، ځکه چې دین بیا چې کوم دی ډیر غټ نفرت جوړیږي، لږه مسله وي خو بیا چې کوم دی ډیره غټه مسله ته جوړ شي. پښتانه کړه لړ دی او کړه بار دی. الله تعالی دې زموږ ترمنځ اتفاق او اتحاد راولي.